یو حدیث پیش نکړو مسلم شریف کې حدیث دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي آیاتونه کوم درته پیش کړو ورته د دعوت قرآن کې نشته حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله امام الله اکبر وایي تاسو الله اکبر وایي چې کله امام قرائت کوي اذا قرأ فانصتوا چې کله امام قرائت کوي تاسو چپ وځئ دا صحیح حدیث دی د مسلم شریف حدیث دی دا ابو موسی اشعری رضی الله تعالی عنه روایت ده اذا قرأ فانصتوا چې کله امام قرائت کوي اوس کته وایي چې فاتحه قرآن نه ده هغه بس خپل خبره هغه به ثابته کی چې فاتحه قرآن نه ده د دې حدیث معنا خدا دا چې کله قرآن امام لولي ته ورته چپ ودرېږي و اذا قال مخکې الفاظ داسې دي چې کله امام غیر المغضوب علیهم ولا الضالین وایي نو تاسو امین وایي که چېرته مقتدیان هم قرائت خلف الامام کوله نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته داسې ویلی چې اذا قلتم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین فقولوا امین چې کله تاسو ټول غیر المغضوب علیهم ولا الضالین وایي نو تاسو بیا ټول امین وایي حالانکه رسول الله صلی الله علیه وسلم داسې نه دي ویلي ټولو ته بلکې اذا قرأ چې امام او په مسلم شریف کې بل الفاظ اذا قرأ القاری چې کله قاری یعنی امام غیر المغضوب علیهم ولا الضالین وایي غیر المغضوب فاتحه ته نه ده او دا د امام وظیفه ده یو خبره جام کده شو کوي تاسو دوانه د خپل دلایل کتاب کې حاضر نشو دا موضوع به د خبره وکړه بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اول پر اعظم د بیا آیات مسله د مجموعه د آیات ثابت ورای نصیحت نو اوس کله آیات ترجمه صحابه او د سکري لکه دای چې څنګه وایي چې تاسو فاتحه مو وایسته نو دغه صحابه ټول خلاف کې رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي چې فاتحه وایسته نو رسول صحابه هو مونږ نه کړو رسول الله صلی الله علیه وسلم چې خبر ورکړي او صحابه چې خبر ورکړي نسل سره چا مخ کې د امام صاحب مذهب مطابق اگر چې د امام صاحب نه خپل ثابت نه ده رسول قول مخکې صلی الله علیه وسلم بیا د صحابه نو رسول فاتحه وایي صحابه یې وایي د صحابه او قول باندې اخذ نه کوم چې مخالف وي د قول د رسول سره بل خبره دا وکړه چې دی وایي چې په نور الانوار کې څه شي کتاب ما یاد کې کما د سی وایي چې ورا امام ځکه تاسو وایم او کما د سی وایي چې نه هغه وایي چې د فاتحه وایي واجب دي په حدیث سره او دا حدیث مشکل دي نو بیا خپل خبره ټیک ده او ما د سی نه دی وایي چې ورا امام وایي نه ځکه تاسو هم صفات لسانی دي هغه نه د دې خبر لاړه او بنداره چې مولوی صاحب محترم الحمدلله سلیکشن په خپل سره کړل دا نو سره پس لري خو وایي کنه نو څه نو غاینه په پس لري کومه خامه خوایا فاتحه په ذهن کې به خامخا صحیح جواب کې مو خاصه او پس لري فاتحه د خامخا د مولوی صاحب مطابق څنګه وای یو او بل دا چې مولوی صاحب محترم لاړ ولزه په مسلم کې ثابت وره او دا حدیث ترجمه غلطه وکړه چې ابو هريره وایي دا کو دا پره ده دا غلطه دا پره کول دا عبدالرحمن په دې علی بن عبدالرحمن پلان چې کوم دی هغه پارسیبان دی ابو هريره پارسیبان نو ابو هريره عربو اصلي دی یمنو یترا بها بنفسك یا پادیسی وې پارسیبان وې عبدالرحمن بن علاء شو پارسیبان نو هغه دا خبره کړې ده مولوی صاحب د حدیث څه خبر دی دا حدیث فاطمه نه دی وکړي حدیث فاطمه معلومات دی ورته او بنداره چې هغه حدیث کې څنګه راځي چې ورا الامام نو مولوی صاحب على الاقل دا ونه چې بچنه مو پس کې نصیب صاحب ته پس کې وایي چې ما دا وایي چې بچنه وایي دا چې پس کې وایي کم از کم وایي کم دي نو فاتحه وایي شته کې نشته امام پس زموږ د ډول مذهب باندې شته فاتحه وایي مولوی صاحب الحمدلله دا خبر څنګه ومنله بیا مولوی صاحب لاړې چې مسلم شریف کې روایت راغلي دي چې د خاطر روایت پیدا کړي او واقعي د خاطر روایت د مسلم روایت د مسلم صحیح کتاب دی د بخاری پسې په دویم نمبر کې راځي هغه کې وایي راځي چې اذا قرأ فانصتو ته په ټول جهان کې وګرځه و اذا قرأ الفاتحه دا توخه ورته کما چې کومه لمن لم يقرأ بفاتحه الكتاب تاسو ته فاتحه ته راوګه بالکل ټیک ده دا موږ وایو چې اذا قرأ هغه بل حدیث ورسره ملګری ته ډول حدیثونه شریک کړي جګوای ما تکراوای ما شریک کړي څنګه شریکه فاتحه وایا غیر فاتحه چې موږ قرات امام کوی دا مو وایا هغه بل حدیث دلیل دی چې ان اكون احيانا وراء الامام هغه دلیل دی چې امام قرات غیر فاتحه کوي ته چوکیږي کله نور وایا ورسره یو مشکل ده ډېر روایتونه دی هغه بدل دي او بل دا چې اذا قرأ فانصتو ته کې راغی انصات هغه ماته کوي چې انصات ته قرات مختلف مخالفت نه ده ځکه چې حدیث شریف کې راځي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابي وایي ته ما ته خپل د سکوت د انصات مطلب راوخه چې ته سکوت یې مڅکه هغه ورته وایي چې په سکوت کې الله مبارک وایم ګوره ساکت هم نه الله مبارک هم وایي
الحمدلله دې مسله خلاص ول او بل دا دی چې دا ځکه باندې ټول حدیث موږ سره وایي امین ثابت دی الحمدلله ته ولول امین وایي که امین دی ونه وایي د مولوی سره مخالف ته دی د مقلد نه دی مولوی سره مقلد چې ته امین وایي چې امین د ثابت کړل او بل یو کې څه ویل چې دوی ویل چې څنګه مقتدیان ته وایي په کول امین نو زبر ته وایم چې دې حدیث نه لکه مخکې ولک شاته نو حدیثونه وګوره هغه کې دې دي اذا امن الامام فامنوا چې امام امین وایي نو تاسو څه وکړئ امین وایاست نو چې امام امین شته کې نشته دی نو دا نصیر صاحب آینده الحمدلله دوه کار کوي یو په فاتحه وایي خیر په شبه کې نو د مولوی صاحب مذهب مطابق کې د سړی د حدیث مذهب مطابق د مولوی صاحب مذهب مطابق څه کوه ته فاتحه وایي هم فاتحه د بغیر ستاسو نه کېږي چې مولوی صاحب حدیث صحیح دی او بل دا دی چې ته امین وایي اگر چې نه پرور وایي خیر دی نه یې پرور وایي خو امین به څنګه وایي امین نه وایي د مولوی صاحب دا دلیل دی رد کوي دا ته به مقلد نشولې ته به هغه د اصطلاح مطابق څه نشو غیر مقلد شوی او بل دا چې موږ څه وایو ول حیوانات چې هغه یو معنا کې انسانان بل معنا کې او دا موږ څه شپه ورځ په مدرسه کې چې طالبان سره سوی انسان حیوانات کې انسان حیوانات کې کله دې معنا حیوانات چې ناطق حیوانات کې دې د څه او کنه ته حیوان په دې باندې څلور نه دی هغه به ته یې موږ نه راځو څلور کوه هغه به څه شي هغه څه به مخلوق هغه موږ او هغه د څه 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 څه